السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست. په دې درس کې د ډاکټر سره راندیو نیولو په باره کې خبرې کوو. یعنې څنګه کولی شو چې د یو ډاکټر سره یا د غاښونو ډاکټر سره راندیو ونیسو او د هغې په باره کې مربوط څومره چې جملې دي هغه ټول مې په دې کنورسیشن کې یوځای کړي دي او غواړم چې تاسو لپاره تشریح کړم. راځئ چې درس شروع کړو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چېرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ، بل آیکن باندې زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله یو نوی ویډیو شیر کړو نو تاسو لپاره خبرداری درشي، او ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. راځئ چې اوس درس شروع کړو. Le secrétaire cabinet dentaire, bonjour. Cabinet dentaire, bonjour. Cabinet dentaire, bonjour. La secrétaire معنا هغه کس چې یو هسپتال یا یو کلینیک په ریسپشن کې ناست وي، یعنی منشي یا سیکرټري چې ورته وایي چې کار ته زنګ ووهي، هغه ستاسو زنګ ته چې ځواب ورکوي او تاسو ته راندیو درکوي، هغې لپاره secrétaire وایي. Cabinet dentaire, bonjour. Cabinet dentaire معنا د غاښونو کلینیک. bonjour ستړی مه شئ. Monsieur Collet. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Sylvain, s'il vous plaît. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec docteur Sylvain, s'il vous plaît. Monsieur Collet دا یو کس دی چې د غاښونو کلینیک لپاره زنګ ووهو، غواړي چې راندیو ونیسي. دا وایي بونژور ستړی مه شئ مادام محترمې ښځې. je voudrais زه غواړم prendre چې ونیسم راندیو یو راندیو avec le docteur Sylvain ډاکټر سیلوان سره s'il vous plaît په مهربانۍ سره. La secrétaire. Oui monsieur, quand vous voulez venir. Oui monsieur, quand vous voulez venir. Oui monsieur, quand vous voulez venir. secrétaire ورته وایي وی معنا ښه مسیو محترم، quand vous voulez venir کله تاسو غواړئ چې راشئ. Monsieur Collet. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible معنا دا کس ورته وایي څومره چې ژر امکان ولري. Le plus tôt څومره چې ژر possible معنا چې امکان ولري. La secrétaire. Alors, aujourd'hui à 15h45, cela vous convient? Alors, aujourd'hui à 15h45, cela vous convient? Aujourd'hui à 15h45, cela vous convient? La secrétaire ورته وایي alors ښه aujourd'hui معنا نن à 15h45 نن 15 بجې او 15 دقیقو کې، یعنې ځای خالي دی، راندیو درکولی شم. cela vous convient دا تاسو لپاره مناسب دی، دا تاسو لپاره ښه دی. cela vous convient دا تاسو لپاره ښه دی. Monsieur Collet. Ce n'est pas possible un peu plus tard. Ce n'est pas possible un peu plus tard. Ce n'est pas possible un peu plus tard. Monsieur Collet ورته وایي ce n'est pas possible آیا دا امکان نه لري un peu plus tard لیک وروسته، یعنې نن نشم راتلی، لیک وروسته امکان نه لري. La secrétaire. Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon lundi à 18h30. Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi à 18h30. La secrétaire. Secrétaire ورته وایي یا منشي ورته وایي pas aujourd'hui. نه نن، یعنې نن نشته. c'est complet معنا دا بشپړه ده، یعنې د نن ورځې ټایم ټیبل چې دی بشپړه ده. sinon له بلې خوا lundi دوشنبې په ورځ à 18h30 یعنی دوشنبه په ورځ 18 بجې او 10 دقیقو کې وخت شته. Monsieur Collet. Oui, c'est mieux lundi soir. Oui, c'est mieux lundi soir.
وی سمیو لاندې سوه مسو کولی ورته وایي وی معنا اوښه سمیو لاندې سوه دا ډېره دا بهتره ده دوشنبې په ماښام بهتره ده همدا صحیح دی صحیح شو La secrétaire vous êtes monsieur La secrétaire ورته وایي vous êtes monsieur تاسو یاستئ محترم یعنی مطلب یې دا دی چې نوم یې وایي که نه vous êtes monsieur تاسو یاستئ محترم monsieur کولی ورته وایي کولی C-O-2-L-E-T La secrétaire ورته وایي vous avez un dossier chez nous vous avez un dossier chez nous La secrétaire ورته وایي vous avez تاسو لرئ un dossier معنا دوسیه chez nous یعنی زموږ په میډیکل میزون کې یا زموږ په دفتر کې تاسو دوسیه لرئ مطلب دا چې آیا مخکې تو راغلی او که لومړی ځل دی مسیو کولی ورته وایي non c'est la première fois que je viens non c'est la première fois que je viens non معنا نه c'est la première fois دا لومړی ځل دی que je viens چې زه راځم ستاسو دفتر ته ستاسو میډیکل ځای ته ستاسو کلینیک ته دا زموږ درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ که چېرې کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ ویډیو لایک او شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي خپل نظر مو په کمنټ کې ولیکئ